السلام علیکم ملګرو په باجوړ کې چې کوم واقع راغلی و دغه په باره کې نوي معلومات راغلل څنګه چې تاسو ته پته ده په باجوړ کې چې دا نو یوه جینۍ وموندله او په هغه باندې کمرې پرتې وې چا په کمرو ایشتل وه او هغه یې ختمه کړې وه یار دغه په باره کې نوي معلومات راغلل کم کس چې دی نو دا ختمه کړې وه هغه یې هم ګرفتار کړی دی ملګرو ریسټ چې تاسو ته دا نوجوان ښکاري دا هم د باجوړ مومند دی ملګرو دا هلک چې دی نو د دې جینۍ رشته دار هم دی ملګرو او د هغه نه پس چې دی نو د یوه ګاډۍ وه د 19 سال عمر دی د دې هلک دې ګاډۍ چې دی نو ګاډۍ کې سبزي مبزي خرڅوله فروټ به یې خرڅول ملګرو یو ځل داسې شوه چې دې جینۍ چې دی نو لوبې کولې او دا جینۍ چې دی نو دې راوستله لاول یې ورسره غلط کار وکړو افسوس خبره ده او د هغه نه پس چې دی نو دا جینۍ چې دی نو په کمرو باندې ویشتله او دا چې دی نو مکمل طور باندې ختمه کړله کله چې دا د دې تحقیقات شروع شول د دې نور ملګري هم نیولي ملګرو د دې ته چې پته ولګېده که نه عام طور باندې که تاسو وګورئ کم کس چې کار کړی که نه غلط کار کړی وي نو هغه د مخ نه پته لګي ملګرو نو څنګه چې دی نو دې هلک یې ولیدو نو دې چې کله تحقیقات وکړل او دی چې کله ګرفتار کړو نو کله چې دې نه موبایل واخیستل ملګرو دې په موبایل کې چې کومه ګندګي وه او کم ګنده څیزونه وو که نه ګنده ویډیوګانې وې یار چې تاسو سوچ هم نشئ کولی نو د هغه نه پس چې دی نو تحقیقات نور هم شروع دي اوس چې دی نو هغه هلک ګرفتار شوی دی کم کس چې دی نو دې جینۍ سره غلط کار کړی او بیا په کمرو باندې کاڼو باندې ایشتل او هغه جینۍ مکمل طور باندې ختمه کړې وه یار دا واقعه بل ورځ شوې ده یار ما چې زه ستاسو شریک کم افسوس خبره ده د خپل ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ نن سبا چې کومه درندګان دي که نه نو تاسو خپل د ماشومانو نیز ضرور ساتئ د دې نه یار دا واقعه په مومندو کې راغلې وه یار او دې کس ته دې سزا میلاو شي او دې هلک له دې پانسي ورکړلی شي چې بله ورځ له بل یو کس داسې نه کوي ځکه چې د 19 سال عمر دی د هغه هلکو د کم کس چې د جینۍ سره غلط کار کړی او د جینۍ عمر 4 کالو جینۍ چې ده نو هغه سره داسې کار وکړو او هغه جینۍ چې ده نو بیا په کمرو باندې ویشتله او په بېدردۍ باندې ختمه کړله یار چې کله دا پولیسو ولیده که نه دی چې ده نو هغه مکمل طور باندې ختمه شوې وه مړه شوې وه ملګرو د هغه نه پس چې دی نو د هغه چې کومه مجرم و کومه قاتل و نو هغه یې هم ګرفتار کړلی شو دې ته دې سزا اوس ورکړلی شي زما دا ویډیو ټوله شیر کړئ که نه چې هغه خلکو ته ورسي د کم خلکو په لاس کې چې پاور دی هغه خلکو ته زما دا ویډیو ورسي